په ننګرهار ولایت کې د وروستیو طبیعي پیښو په ځانګړي ډول د سختو سیلابونو له امله خلکو ته درانه ځاني او مالي زیانونه اوښتي دي. د ننګرهار ولایت د رسنیو دفتر وایي په تیرو 24 ساعتونو کې لږ تر لږه 14 تنو خپل ژوند له لاسه ورکړی او 19 نور ټپیان شوي دي. د معلوماتو له مخې ټپیان د درملنې لپاره نږدې روغتیایي مرکزونو ته لیږدول شوي دي. راپورونه ښیي چې سیلابونو د خلکو پر استوګنیزو سیمو پراخ اغیز کړی دی. تر دې مهاله 951 کورونه په نسبي ډول ویجاړ شوي او 1195 نور کورونه سخت زیانمن شوي دي چې له امله یې ګڼ شمېر کورنۍ له جدي ستونزو سره مخ دي. سربیره پر دې د عامه زیربناو په برخه کې هم زیانونه اوښتي دي. شاوخوا 4 کیلومتره سړکونه تخریب شوي، د اوبو رسونې 19 شبکې له منځه تللي او نږدې 910 جریبه کرهنیزه ځمکه ویجاړه شوې ده چې دا کار به د خلکو پر اقتصاد ناوړه اغېز وکړي. ځایي چارواکي وایي چې د زیانونو د ارزونې او د بیړنیو مرستو د رسولو هڅې روانې دي او له مرستندویو بنسټونو څخه یې د عاجلو همکاریو غوښتنه کړې ده.